بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله سبحانه وتعالى دا امتونه چې الله پیدا کړی دي نو الله بعضو لا عمرونه ډیر ورکړي دي او د بعضو عمرونه الله کم ګرځولي دي. نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، دا تاریخونه چې قرآن ذکر کړي دي او د حدیثونه معلومیږي، د دې نه دا معلومیږي چې د دوی عمر ډیر و. د آدم علیہ السلام عمر چې و د هغې نه د انسانانو عمرونه هم کمیږي او د انسانانو قد و قامت هم کمیږي. په دې ترتیب باندې زمونږ امت چې دی دا ټولو امتونو کې غوره دی، خیر الامم دی. الله ورته وایي کنتم خیر امة. حدیث چې صاحب مشکات راوړی دی چې انتم تتمون 70 امة، تاسې اویا امتونه پوره کوونکي وئ، خو تاسې د الله په نزد عزتمن خلک یې وئ. د دې امت چونکې عمر کم دی نو الله دې باندې خاص احسانونه کړي دي. غوره قبله چې هغه کعبه ده هغې وله ورکړې ده، غوره نبي چې هغه محمد رسول الله علیه السلام دی هغې وله ورکړی دی، غوره کتاب چې هغه قرآن کریم دی چې هغه مهیمن د ټولو آسماني کتابونو نگراني کوي هغې وله ورکړې ده. بل دې امت باندې الله دا یو احسان کړی دی چې د دې وختونه عمر لږ دی، خو الله سبحانه وتعالی ورته په دې لږ ټیم کې داسې څه لارې کولاو کړي دي چې هغه د الله نبي ښودلي دي علیه الصلاة والسلام چې دا لږ وخت کې ډېر نیکۍ راجمع کړي. زما ورونو که دې ته وګورو زمونږ هېڅ عمر نه دی، ځکه 63 کاله زمونږ د پیغمبر علیه السلام عمر دی، نو زمونږ عمر د دې نیم راواله، نو دا 30 کاله خواوشا شو. ځکه 30 خو خوب کې تېرېږي او خوب چې دی حدیث کې راځي جنت کې خوب نشته، ځکه خوب دا د مرګ ورور دی. او بیا د 30 کې هم د 15 پورې انسان نابالغه یې هغه هم د احتیاج زندګي ده، او که دا د غرمې خوبونه او دا نور تې وباسې نو بیا ژوند کې هېڅ نه دي پاتې. زمونږ استاسې ډېر کم ژوند دی، خو کله چې زمونږ استاسې ژوند کم و زمونږ الله ډېر مهربانه دی. زمونږ پیغمبر محمد رسول الله په دې امت ډېر شفقت کوونکی دی. نو موږ ته داسې څه طریقې ښودلي دي چې وخت به لګي او په هغې کې به موږ اجر او عملونه دونه جمع کړو چې هغه به د حساب نه ډېري. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د الله خصوصي احسان دی چې الله یې ورکوي چې چاله یې وغواړي. او دا د ملګرو ډېره مطالبه هم کوله، د 3 ملګرو چې موږ ته داسې یو درس وکړه چې هغه لږ ټیم کې موږ ډېر اعمال را جمع کړو، ډېرې نیکۍ را جمع کړو. دا زموږ د کتاب دی فواید عقد الفرائد 3 جزه کې لیکلی دی، انشاءالله ان قریب به چاپ شي. هغې کې موږ دا یو مضمون را جمع کړی چې لږ وخت کې به بنده څنګه ډېرې نیکۍ را جمع کړي، چې د هغې نه په ترتیب باندې انشاءالله تاسو ته لږ لږ وایم. یو په هغه نه چې انسان ټیم په ډېر ولګي او حسنات په ډېر را جمع کړي، هغه په حرمینو کې مونځ کول دي. حدیث جابر رضی الله عنه کې راغلی دی چې محمد رسول الله علیه السلام وایي چې خانه کعبه کې یو مونځ دا د 1 لاک څه برابر دی، مسجد نبوي کې یو مونځ دا د 1000 مونځونو څه برابر دی. کوم روایت چې 50 سر راغلی دی هغه سندن کمزوری دی. ای انسان څونه ګټمن دی، تا په بیت الله کې یو مونځ وکړه والله له یو په 1 لاک ولیکه. فیا لک من اجر ویا بخن بخن لک، و ډېر اجر دی بیا مې ته او ډېره خوشحالي او ډېر تعجب دی تعالی. دویم د هغه څیزونو نه اعمالو نه چې وخت پې کم ولګي او اجر پرې ډېر میلاو شي. زما ورونو هغه قرآن کریم دی. قرآن کریم یو حرف چې دی ولوسته الله په یو نیکي درکوي. چې سړی د ورځ یو سپاره تلاوت وکړي نو دا یو حرف لا ته بیا ضرب ورکړه په لسو کې چې څومره ترې جوړېږي. ورسره دا دی چې
حدیث کې راځي شعب الایمان کې امام بیهقي او روایت راوړی دی چې سورۃ اخلاص دی ولسته لکه تا چې د قرآن دریمه حصه لوستلي کمزور انسان چې د خدمت شنه بیړه چاړی په یو منټ کې درې ځل سورۃ اخلاص شي لوستلی نو ټول قرآن دی ولسته نو ټول قرآن چې دی ولسته نو ټول قرآن دا کرخې را جمع کا سبحې را جمع کا یو ټکي له په یو نیکۍ باندې دغه وکړه په لس باندې ضرب ورکا ستا کلکولیټر ته عاجز راخیږي زما ته سوچ مناسب په دنیا کې بل داسې یو شی نشته چې نیکي په ډیره جمع شي د قرآن کریم نه قرآن ډیر لولئ د قرآن تلاوت کوئ د قرآن درسونو کې کښېنئ وده کېږئ هم په قرآن باندې چې د قرآن تلاوت کوئ او چې راپاڅېږئ هم شرعي دعاګانې ویوئ بل زما ورونو د هغې اعمالو نه چې په هغې باندې انسان ته ډېر زیات اجر میلاویږي په لږ ټیم کې هغه د څاښ مونځ دی د دې څاښ مونځ باره کې حدیث د مسلم کې راغلی دی نبی علیه السلام وایي د انسان د بدن کې 360 جوړونه دي او یصبح ابن آدم انسان سبا کوي وعلى كل سلامه صدقه او د هر جوړ په عوض کې یو خیرات بکوي صحابه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم 360 خیراتونه به څنګه انسان وکړي جناب نبی صلی الله علیه وسلم وایي ښه خبرم صدقه ده ذکرم صدقه ده او د دې ټولو نه چې د څاښ مونځ وکړي 4 رکعاته مونځ وکړي یا 8 رکعاته وکړي نو دا تاله ډېر کافي کېږي د دې نه د الله نبي علیه السلام به دا نه پرېښودل تر دې چې فاطمه کې په ورځ د ام هاني په کور کې محمد رسول الله د 8 رکعاته مونځ کړی و او دې ته صلات الاوابین هم وایي الله د دې په وجه باندې انسان ته بخښنه کوي کوم روایت کې چې راغلي دي چې بیهقي راوړي دي چې هغه د ماښام نه وروسته 6 رکعاته دا صلات الاوابین دي دغه روایت دواړه ضعیف دي یو موضوع دی یو ضعیف جده دی نو د څاښ مونځونه کوئ ورونو بل یو ناشنا حدیث کې راغلی دي الله وایي قدسي حدیث دی ای د ادم بچیا د ورځې اول کې 2 رکعاته ماله وکړه زه د ټولې ورځې ذمهوار یم او د شپې په اول کې 2 رکعاته وکړه زه د ټولې شپې ذمهوار یم څه مهربانه رب دی دارنګې ورونو بل روجې نیوله رمضان کې میاشت پې لږه لګي خو محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام وایي چا چې د رمضان روجې ونیولې الله ته به ټول ګناهونه معاف کوي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل د هغې عملونو نه چې وخت پې لږ ولګي او اجر پې ډېر میلاو شي هغه صحیح حدیث کې راغلی دي چې چا د رمضان روجه ونیوله او بیا یې په هغې پسې وروسته د شوال 6 روجې ونیولې نو دا داسې دی لکه ټول کال چې دا روجه یې څه ګټه دې وکړه لکه روجه چې رمضان یې ونیوله نو یو نیکي په 10 ده نو دا داسې دی لکه 10 میاشتې روجې چې ونیولې او هغه 6 روجې چې ونیولې نو یو نیکي په 10 ده دا داسې دی لکه 2 میاشتې چې نیولې نو کانه کمن سام سنه لکه ټول کال چې دا روجه یې 6 روجو باندې دونه وخت بیا نه لګي شیطان په موږ پسې شوی دی بس کله وایي وږي و او کله وایي تږي و او کله وایي بل دی او کله وایي بل دی ورپسې زما ورونو د هغې اعمالو نه چې ټیم پې لږ لګي او په هغې باندې اجر ډېر میلاویږي هغه قیام رمضان دی بخاري کې حدیث راځي چې چا په رمضان کې د شپې تراویح وکړي قیام رمضان یې وکړه د ثواب او د اجر په نیته الله ته مخکیني ګناهونه معاف کوي بل د هغې اعمالو نه چې ټیم پې لږ لګي لیکن په هغې باندې اجر ډېر میلاویږي هغه لیلة القدر کې عبادت دی چې هغه 3 کال او 3 میاشتو سره برابر دی ماشاء الله چې الله وایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر چې دا د رمضان په اخرنو 10 کې دی کله دا 10 به داخل شوي زمونږ ښایسته پیغمبر محمد رسول الله شد مقدره لنګ به کلک و ایقظ اهله خپل ښځې به یې راپاڅولې و احیا لیلا او ټوله شپه به یې د رب بندګي کوله شپه یې وده زما ورونو لیکن عبادت د 1000 میاشتو نه غوره دی څومره مهربانه رب دی څومره مهربانه دین دی څومره مهربانه پیغمبر دی زمونږ وختونه کم او اجرونه ډېره بل یو ناشنا په دې کې ته ووایم امام احمد هم یو روایت راوړی دی طبراني هم راوړی دی شیخ الباني صاحب دا روایت حسن کړی دی د عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت دی وی محمد رسول الله علیه السلام وی چا چې دا دعا ویلې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تیم پہ کم ولګېده خو كتب الله له بكل حي وميت حسنا د دنیا د پیدا کېدو نه تر دې ورځ پورې چې څونه مړي او ژوندي دي الله له د یو په سر یوه یوه نیکي ورکوي لکه دې سړي کې خیرخواهي صفت راغی او ته چې بل ته دعا کوې نو ملایکو تا ته هم دقسې اجر میلاویږي زما ورونو بل د هغو نیکو نه چې هغې باندې ډېر زیات عمل باندې ډېر اجر میلاویږي د سبحان الله دی چا چې سل کرتې وویلې حدیث کې راځي الله له سل درجې اوچتوي سل ګناهونه ترې لرې کوي او سل کرتې الله دته بخښنه کوي رب العالمین او سل نیکۍ ولا الله رب العالمین لیکي او خاص کر محمد رسول الله علیه السلام ویلیو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ثقیلتان فی المیزان تل د میزان درنی خفیفتان علی اللسان جبه باندې ډېرې سپکې ادا کیږي او خاص کر دا کلمې چې لا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا الله نبی به ویلې بخن ما اسقلهن فی المیزان ودا تل د میزان سم درانه کړی دا چې نورم ډېر اعمال دي ان شاء الله هغه به وخت په وخت تاسو ته وایم خو د وینا مقصد به دا نه ګوره چې موږ اورو او یروي د وینا مقصد به دی چې وورو زړه کې ځای ورکړو عمل پې وکړو کله چې موږ او تاسې داسې اعمال وکړو ان شاء الله عمرونه هم کم دي خو قیمت کې چې راپاڅېږو سم د غرونو عمره نیکۍ به موږ جمع کړي الله دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي او الله دې زموږ او ستاسې نه راضي شي کم خلک چې دا دعاګانې کوي د هغې دعاګانو کې د الله زموږ نصیب وکړي موږ له دې الله توفیق راکړي الله دې زموږ او ستاسې د کورنۍ زندگی بارانۍ زندگی معاملات ټول د شریعت برابر کی اللهم اجعلنا من الذاکرین والذاکرات الله منګه خلقو کی حساب کې چتاړي ریادای اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين